صاحب تاسو دا ډیره ښه خبره وکړله چې په خپله تاسو کوم مشاورت شوی او په هغې کې تاسو دا مشوره ورکړې وه چې فری هینډ ورکې یوه ښه خبره تجویز تاسو ورکړو. دا راته ووایه چې کوم مذاکراتو خبرې روانې دي، مکالمې، ډایلاګ خبرې نن سبا روانې دي، په دې حواله باندې تاسو حکومت کې یې د حکومت په دې حقله باندې څه کولی شي تر اوسه پورې چې کوم پی ټي آی دا خبره کوي چې مونږ په خپله مذاکرات به نیغ په نیغه نه کوو. تحریک تحفظ آئینی پاکستان چې محمود خان چکزی صاحب دی او علامه صاحب ته یو منډیټ ورکړی شوی دی، نو څه ګڼئ چې د دې مذاکراتو مکالمې په وجه باندې مذاکرات شروع شي او د دې په بنیاد باندې سیاسي استحکام ملک کې راشي؟ ګورئ جی، یو خو د غریبانانو غلطیانې دومره کړي دي، دومره ځان له غټې غټې خبرې کړي دي که نه چې دوی ته لیول نه لاندې راکوزېږي نو دوی ته ګرانه جوړېږي. دا همغه خلک دي که نه چې دوی به ویل چې یاره مونږ او تاسو سره خبرې نه کوو، مونږ چې خبرې کوو نو مونږ به آرمي چیف سره کوو، مونږ چې خبرې کوو نو مونږ به ډي جي آی ایس آی سره کوو. 2 کاله تېر شو تاسو سره خو چې ته د فوج څوک حولدار او صوبېدار خو پرېږده سنتریم نه سره کېنه ناستو، نو اخیری تاسو راغی اوس همغه سیاسي قوتونو سره کېناستې دی. فرنټ ته چې کوم دی مونږ په دې باندې پوه یو چې محمود خان چکزی صاحب دی یا د هغوی په دا ټي ټي اے پی چې کوم دی تحریک تحفظ آئین پاکستان، عجیبه خو ده چې نوم یې وله ایښی دی لکه د دې آئین سره چې څومره لوبې چا کړي دي څه به درته ووایم، هغه ټول چې کوم دی هغه په دغه ځای کې را غونډ شوي دي. هغه محمود خان چکزی صاحب او دغه نور جماعت چې کوم دی فرنټ ته کړی دی، وروستو پاکستان تحریک انصاف دی. موږ د چکزی صاحب انتهایي قدر کوو، انتهایي قدر یې کوو. زمونږ سابقه ملګری هم پاتې شوی دی او زمونږ به د مستقبل ملګری هم وي انشاءالله. په دې باندې مونږ یقین هم دی او مونږ په دې کې مونږ ته څه شک هم نشته. پاکستان تحریک انصاف نن مجبوره دی چې هغه به نن هم د پولیټیکل پارټۍ سره کینی او د نواز شریف او د شهباز شریف جماعت سره به کینی او د هغوی حکومت سره به کینی او خبرې به کوي. کمیټې کې د راجا ناصر عباس صاحب او د چکزی صاحب او د مصطفی نواز کوکر نه علاوه څلورم کس چې کوم دی هغه اسد کیسر صاحب دی. موږ به هم دا چکزی صاحب نه دا ګارنټي به ضرور اخلو چې تاسو سره کومې خبرې کیږي نو تاسو آیا د عمران خان ګارنټي خپل اخلئ که نه تاسو د بل چا په ذریعه به د هغوی ګارنټي پیش کوئ؟ ځکه چې محمود خان چکزی صاحب خو خپله دا خبرې د هغوی په پریس کانفرنسو کې په مختلف موقعو باندې په ماضي کې دا په ریکارډ باندې دي چې د عمران خان عمره بې اعتباره سړی د دنیا په مخ باندې بل نشته او د دومره دروغجن هم څوک نشته. نو دا خو د هغوی د خپله وینا او خپل دریځ دی. د دې تپوس پته نه موږ بیا کوو چې هغوی څنګه د دې جواب ورکوي.